السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې مونږه 2018 کې ملټیپلی اکاونټ څنګه جوړولی شو بغیر د اپلوډ یور سیلف پکچر چې دا پکې نه راځي. لکه نوی اپډیټ تاسو ته ما ویډیو جوړه کړې چې اوس چې مونږ نوی اکاونټ جوړو ملټیپلی اکاونټ لکه بېشماره آیډیانې جوړو. یکم آی ډي کریټ کوو نو هغې نه لومبی چې کوم دی مونږ نه خپل اپلوډ یور سیلف پکچر چې کوم دی دا غواړي، نو بغیر د دې نه چې دا پکې را نشي نو مونږ داسې بېشماره آیډیانې څنګه جوړولی شو بغیر د ملټیپلی بېشماره آیډیانې چې کوم مونږ جوړولی شو بغیر د اپلوډ یور سیلف پکچر. دا چې کوم اپډیټ نوی چې کوم دی د فیسبوک نو دې کې راځي، نو دې نه بغیر مونږ څنګه آی ډي جوړولی شو. نو کوم ملګرو چې زما هاو ټو پښتو چینل نه دی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما هاو ټو پښتو چینل سبسکرایب کړئ او نورو سره هم زما ویډیوګانې شیر کړئ. نو ټول نه مخکې چې کوم دی ګرانو دوستانو، تاسو به په دې ذریعه چې کوم دی مونږ به فیسبوک او 2018 کې بېشماره آیډیانې جوړولی شو بغیر د اپلوډ یور سیلف پکچر چې دا پکې نه راځي. نو تاسو چې کوم دی پلی سټور نه به لیټ فیسبوک را ډاونلوډ کړئ. دا چې لیټ فیسبوک هم را ډاونلوډ کړو نو بیا چې کوم دی را به شئ یو بروزر له، مثال زه دې له رالم دې بروزر له، هلته به ولیکئ محمل چې ولیکئ سرچ پې کړئ. چې لیکو نو دا اولنی به کلیک کړئ. دلته به رینډم نیم کلیک کړئ. دا چې کلیک کړو نو دا تاسو د 45 منټه درکوي چې په دې تاسو ویریفیکیشن ډایرکټ کولی شئ. نو دا ایمیل چې کوم دی دا به کاپي کړئ، زر به پې آی ډي جوړه کړئ. دا منځنی بټنه به ووهئ، دا به نه ورکوئ. را به شئ لیټ فیسبوک ته چې رالی نو دلته چې کوم دی کریټ نیو اکاونټ به کلیک کړئ. لکه زه اوس ورکوم ثاقب صافی، نیکسټ مې کلیک کړو. دلته چې کوم دی تاسو به ساین اپ ود د ایمیل کلیک کړئ. چې کلیک هم کړو نو دلته چې کوم تاسو ایمیل هغې ځای نه را کاپي کړو هغه به دلته پیسټ کړئ، نیکسټ پې کړئ. دلته به خپل ډیټ برابر کړئ. دلته فیمیل جوړه او ایمیل جوړه هغه به کلیک کړئ. پاسورډ به ورکړئ. دلته ساین اپ به کړئ. ساین اپ چې کوم دی اوکې به کلیک کړئ. دا تاسو ته ښکاري چې آی ډي اوس چې کوم ویریفیکیشن کوډ لاړو هغه چې کوم دی هغه تاسو دلته ګورئ. دلته به ریفریش کلیک کړئ. چې کلیک هم کړو نو دلته تاسو ته ښکاري کوډ رالی، دا به کلیک کړئ. چې کلیک کړئ دا به لږ داسې روان شي چې دا کوډ دا میسج تاسو انباکس ته چې کوم رالی دا کلیک کړئ. نو دا کوډ کوم دی تاسو ته چې ښکاري ویریفیکیشن کوډ رالی دا به کاپي کړئ. دا چې کاپي کړو نو دلته چې کوم دی دا به دلته پیسټ کړئ. دا اووره ستاسو اکاونټ جوړ شو. نو دا چې کوم دی همدې فیسبوک لیټ فیسبوک کې به یوز کوئ. که چېرته هم دغه کې یوز کړو نو بل فیسبوک کې اوریجنل فیسبوک کې یا ویب سایټ نه هم کولاو کړو نو ستاسو پسې به
آی ډي بلاک کیږي او ټیک ا فوټو اف یور سیلف هیلپ نو دا به تاسو نه غواړي او چونکې لیټ فیسبوک کې تاسو نه دا نشي غوښتلی او تاسو خپله آی ډي استعمالولی شئ دې کې چې کوم دی تاسو خپله آی ډي تاسو پسې نشي بندی کیدلی زما چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ ګران دوستانو چې زه نورې ویډیو هم داسې زبردستې ستاسو لپاره جوړې کړم